خبر کارزی او نور سیاستوال نظربند او یوازې د سه شنبې په ورځ د محدودو لیدنو اجازه لري. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. نن چهارشنبه د هود په 18 په کابل پخوانی ولسمشر حامد کارزی او نور سیاستوال نظربندي او بهرنیو سفرونو مخنیوي په اړه نن یو ځل بیا په داسې محل مختلف راپورونه ورکړل شوي چې یو سرچینه وایي کارزی او عبدالله یوازې د سه شنبې په ورځ له غیر طالب سیاستوالو سره لیدونو کتونو اجازه لري. په کابل کې وی باوري طالب سرچینه تایید کړي چې پخوانی ولسمشر حامد کارزی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله د مشران جرګې پخوانی رئیس فضل هادي مسلمیار او یو شمېر نور سیاستوال یوازې د سه شنبې په ورځ له یو بل سره د ځینو نورو خلکو سره د طالبانو تر نظر لاندې لیدونو کتونو اجازه لري. دغه سیاسي څیرو ته یوه نږدې سرچینه هم تاندید ومنله چې دوی نه یوازې د سه شنبې په ورځ د خپلمنځي لیدونو تر نظر لاندې اجتماعي ناستو اجازه شته ده. وروسته حامد کارزی نږدې سرچینو دغه راپورونه رد کړي دي او ویلي چې په دې اړه خبرونه واقعیت نه دي. د طالبانو په دې اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي. د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد څه موده مخکې حامد کارزی ډاکټر عبدالله او فضل هادي مسلمیار د افغانستان تر ټولو لوی مجرمان ګڼلي او ویلي چې له دې وروسته له دوی سره سم د طالبانو ورته د بخښنې فرمان په اساس څه نه دي موندلي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.